د خیبر پښتونخوا اپیډمیک کنټرول اورډیننس چې کوم دی، کنټرول اینڈ ریلیف اورډیننس، نو دا ډیر زیات اهم قانون سازي صوبایي حکومت کړې ده. په دې اورډیننس کې کوم د سزاګانو تعلق دی، نو کومې پابندیانې چې ما تاسو ته مثلا یو انسان کې تشخیص وشو د کرونا مرض، نو که چېرې هغه انسان د هغه کوارنټین نه وتښتي، فرار شي د هغه ځای نه، نو په هغې کې بیا سزا ده د 50,000 روپو جرمانه ده. په دې کې که چېرې په دویم ځل باندې یعنی ریپیټ کړي هغه جرم، نو بیا په هغې کې 6 میاشتې قید دی او ورسره په هغې کې 1,00,000 روپۍ جرمانه ده. د یو سکول فیس 6,000 روپۍ یا د 6,000 روپو نه ماهانه زیات دی، نو د هغې دپاره 20% یعنی 20% رعایت چې کوم دی د دې قانون د دې اورډیننس لاندې حکومت ورکړی دی. 6,000 نه چې کم فیس وي، نو په هغې کې 10% رعایت چې کوم دی نو حکومت ورکړی دی. کم چې کرایدار دي، د کرای په کورونو کې اوسیږي، مالک مکان یا د دکان مالک چې کوم دی هغه به دغه کرایدار نشي وباسلی، بې دخله کولی به یې نشي د هغه وخت پورې چې څو پورې دا ایمرجنسي حالات قایم وي.